د ولسمشر غني فیسبوک پاڼه څنګه له لاهور څخه حک شوې وه؟ د ارګ کمپیوټرونه څنګه پاکستان ته وړل شوي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. لاهور ته د ارګ د پخوانیو کمپیوټرونو د لیږد ادعا وروسته له هغه چې د ولسمشر له رسمي فیسبوک پاڼې د اسلامي امارت پر ملاتړ لیکنه خپره شوه، د هیواد په لر او بر کې په وړاندې بېلابېل غبرګونونه وښودل شول. ځینو دغه لیکنه په نیک پالو بلله او ځینو نورو بیا د خپور شوي دریځ په اړه شک وښود. هم مهاله د ارګ ځینو پخوانیو لوړپوړو کارکوونکو د ولسمشر غني د فیسبوک پاڼې د حک کېدا په اړه وویل، خو څو دقیقې وروسته د ولسمشر غني په نوم رسمي ټویټ هم تایید کړه چې فیسبوک پاڼه یې له لاسه وتلې ده. که څه هم له څو ساعتونو ځنډ وروسته د محمد اشرف غني فیسبوک پاڼه بیرته ترلاسه شوې، خو د چارو ادارې د فرهنګي او ټولنیزو چارو پخوانی رئیس محبوب شاه محبوب د محمد اشرف غني پر فیسبوک پاڼې د سایبریایي برید په اړه نوي معلومات خپاره کړي او وایي چې هیکرانو د ولسمشر پر پاڼې د پاکستان له لاهوره برید کړی. ښاغلی محبوب شاه زیاتوي، د ولسمشر د دکتور غني د فیسبوک پاڼې واګې بیرته ترلاسه شولې. د هیکرانو ځای لاهور ښودل کېده او اے پی ای پاکستانی و، خو کمپیوټر د ارګ و او اوس د ارګ پر ځای کې د پخواني کمپیوټرونو کې لاهور معلومیږي. له دې وړاندې پخواني ولسمشر اشرف غني هم په ویډیویي پیغام کې ویلي و چې یوازې له یو جوړ جامو سره له هیواده وتلی دی او نه دی توانېدلی چې د یادښتونو شخصي کتابچه او لیپټاپ له ځان سره انتقال کړي. ولسمشر غني د ځینو محرمو اسنادو په اړه هم یادونه کړې چې ترې پاتې شوي او په خواشینۍ سره نورو خلکو ته په لاس ورغلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.